دا خو هغه چلو هغه یو خان او نوکرو نه نوکر ډېر تنګو د خان نه چې ډېر تنګو نه دی نوکری خیال وکړو چې نوکری خو پرېدم دی خان سره خو چې لږ خپل عمل خو ور سره وکړم خان په کمره کې دننه ناست او دی غریب یو غټ کوتک پیدا کړ او ورننه وته دروازې بند کړې او په دې خان راکېښ چې راکېښ وي نو درزه همیشه دا وهل ټکول غریبان ښه کولی شي دا د په شکال چنډخان لاس هم نشي اچولی نو چې ښه یې ووالو چې خلاص شو هغه منډه کتاڼې ته راپورټ یې وکړ چې زه خپل نوکر ووالم پولیس راغی نوکر یې ونیو کیس که رجسټر شو عدالت ته پیش کړ عدالت ته نوکر ته وی چې تا ولې دا خان والے هغه ویل که اجازت نو عدالت عالیه کې زه څه عرض کوم ویلو کا ویل د دنیا په تاریخ کې وښایئ چې نوکر پاسېدلی یو خان والی دا چرته شوي دي ویل نه نو ویل زه دومره بې ادبه یم چې ما د ده نمک خوړلی دی او ما دی وهلو ظالم دی ویم والم زه او رپورټ یم په ما و عدالت دماغو کې قدرت راوسته چې دا خو رښتیا وي خان ته وایي چې زرو غواړه د دې نوکر نه معافي کینې مرداروم دی هغه ورته ویل جي زه یې والم ویلو غواړه معافي کینې اوس ته جهنم ته لېږم نو خان ورنږدې شه نوکر ته وایي چې بابو جی معافی تو میں مانگتا ہوں لیکن وہ اندر کی بات یا تم جانتے ہو اور یا میں جانتا معافی در نوالم خوا کوٹه کې خبره ہوتا او ما ته پته ده ظالم او دم عالم ز او معافیم در نه زغوارم دیکھو وګورئ دا وہ اندر کی بات ہے یہ بھی جانتے ہیں اور ہم بھی جانتے خزے نن راته یو جنې ټلیفونو کو پټ दुकान के नास मौलाना बिजलीगर साहब हैं मैं जी बोल रहा हूं वे आप हैं माला वे कि वो आप औरतों के पीछे लगे रहते मैं ऐसी लड़की नहीं हूं कि मेरे पीछे भी आप बात करेंगे माला आप कौन लड़की है वे मैं बदमाश हूं और मैं जिन्नात में से ताल्लुक रखती हूं माल मैं देव में से ताल्लुक रखता हूं तुम जरा सामने आ जाओ ना तुम जरा सामने आ जाओ तुम जिन्नात परी हो और मैं देव पता लग जाएगा फिर दादा खजवाल खजोलम چې په کور کې ټلیفونونه لګولي دا تماشې پکې شروع دي خزوله چې په کور کې ټلیفون جینا کوله لګولي دا په کور کې ډېرو خلکو ټي وي ایښی دی وایي زه پې تلاوت اورم او زه پې ښه ښه څیزونه ګورم او دا دوڼدوڼی دې پکې څه ګوري ته چې باروزي دا دوڼدوڼی دې څه ګوري وي سي آر راغی چې په وي سي آر ښه شه تا خدای هلاک که چې هلاک شي په وي سي آر کې او ښه څیزونه په ټي وي کې او ښه څیزونه نو د ډم قوم مبلغینم دمان شو ٹھیک شو پخواب تقریر نیکانو بزرگانو پاکو خلقو تب خلقو وگی خو اس د جمعې پشپا بخلقو تبارک اللذی تا وگی خو